السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو د مفتي منیر شاکر دغه ویډیو وګورئ، بیا زه درته یو څه خبرې کوم. دي چې یاره مفتي صاحب د اهل سنت والجماعت نه دی، نو د اول اهل سنت والجماعت نوم د قرآن نه او د سنت صحیحه نه ثابت دی. الله تعالی موږ ته نوم مسلمان یې خیده، هو سماکم المسلمین. الله تعالی موږ ته هر ځای کې یا مؤمن ویلی دی یا مسلم ویلی دی. نو اهل سنت والجماعت نوم چې دی دا مخترع دی، دا لکه څنګه چې ډېر بدعات خلکو جوړ کړي دي، دغسې اهل سنت والجماعت دا نوم هم بدعي نوم دی. قرآن او سنت کې د دې نوم هیڅ ثبوت نشته. یوه خبره چې ده کړي اهل سنت والجماعت په اړه من دی چې اهل سنت والجماعت لفظ په قرآن کې نشته، په حدیثو کې نشته، نو زه یې نه منمه. هغه حدیث تاسو به اکثریت د علما کرامو نه اورېدلی وي چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په بني اسرائیل، په یهودو او په نصارو کې 72 فرقې پیدا شوې چې هغه ټولو په ناحقه باندې وې، او زما په امت کې نبي علیه السلام فرمایي چې 73 فرقې پیدا کېږي. په دې 73 فرقې کې به یوه فرقه په حقه باندې وي، د نورو به ټولې په حقه باندې وي او جهنم ته به ځي. نو دغه د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې خامخا به دا فرقې پیدا کېږي. اوس که یوه فرقه را پیدا کېږي، ته وایي چې دا په قرآن او حدیث کې نشته، نو دا دې نه وي، نو دا معنی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث تکذیب کې، د حدیث نه منکر یې چې نه دا ډله به نه پیدا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې پیدا کېږي او ته وایي چې نه پیدا کېږي. او دویمه دا چې اهل سنت والجماعت چې دي، دغه نوم اگر چې په حدیث کې په همدغه قسم نه دی نومول شوی، خو لیکن علما کرامو دغه نوم د دغې ډلې دپاره د یو حدیث نه منتخب کړی دی. حدیث د همدغه حدیث نه چې کوم حدیث ما درته وویل، د همدغه حدیث نه دغه نوم انتخاب کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دغه د ما د امت 72 فرقې به جهنم ته ځي، یوه به په حقه باندې وي، هغه به جنت ته ځي. صحابه کرامو عرض وکړ یا رسول الله، هغه فرقه به څوک وي، هغه خلک به څوک وي چې هغه به کامیاب وي او جنت ته به ځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما علیه اليوم انا و اصحابي، هغه خلک به وي چې په هغې ته په داسې یوه طریقه باندې وي، په کومه طریقه چې نن ورځ زه یم او زما صحابه کرام دي. نو علما کرامو د اهل سنت والجماعت نوم د دغه ټکي نه راوخست چې ما علیه انا کومه باندې چې زه یم، نو د دې نه نوم غوره کړو اهل سنت. و اصحابي په کومه طریقه چې د ما صحابه دي، نو د اصحابو نه نوم راوخست جماعت. نو اهل سنت والجماعت نوم د دغه ډلې دپاره علما کرامو انتخاب کو، دغه د اهل سنت والجماعت نوم د دغه ډلې نه راخیستل شوی. نور دا چې اهل سنت والجماعت کې کوم خلک راځي، علما کرامو په دې اتفاق دی چې د 4 سره مذاهبو مقلدین او هغه اهل حدیث چې هغه رښتیا اهل حدیث دي، هغه رښتیا په احادیث باندې پوهېږي، هغه په مقلدینو یا په نور اهل حدیث باندې د کفر فتوا نه لګوي، هغه اهل حدیث هم په دغه اهل سنت والجماعت کې داخل دي چې هغه تر فرقه نجیات او چې هغه به نجات ومي. السلام علیکم ورحمت الله.